د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر مولوي محمد صابر صبري ویل اړونده منصوبین بشپړه آمادګي لري چې پر وخت او د اطلاع سره سم د ناوړه کړنو مخه ونیسي. الحمدلله د خوست ولایت ټول ولسونه زموږ سره په همکارۍ کې دي. هر چېرته چې جنایت کېږي پیښه کېږي خلک له موږ سره پوره همکاري کوي. د مجرمینو په اړه باندې معلومات راکوي او د قومندانۍ پرسونل هغه جدي هڅې کوي کوشش کوي تر څو مجرمین ونیسي او ولسونو ته آرام ژوند وروبخي. دغه ورځ امیر مولوي محمد صابر صبري ډاډ څرګند کړ امنیتي ځواکونه بشپړ چمتووالی لري چې پر وخت د هر ډول ناوړه کړنو مخه ډب کړي او نه هم چاته اجازه ورکوي چې امان نظم ګډوډ کړي. د تېرې دوشنبې په ورځ د خوست ښار اړوند د عبدالوکیل مارکیټ څخه یاد موټر تښتول شوی و چې د پرون سه شنبې په ورځ یعنې یوه ورځ وروسته د خوست ولایت امنیه قومندانۍ جنایي مدیریت د کشفي معلوماتو په اساس باندې یاد موټر د خوست ښار د ګوډه خرې په سیمه کې کشف کړه او د یو تن مجرم سره یې لاس په لاس ونیوه. موټر د تاسو په وړاندې خپل مالک ته سپارو او مجرم به عادلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. هیله د نویش د موټر د غلا په تور تورن کاس تېره ورځ د مرکز اړوند ګوډه سیمه کې د خوست امنیه قومندانۍ امنیتي ځواکونو د چټک او پر وخت اقدام په پایله کې نیول شوی چې موټر خپل مالک ته وسپارل شو او تورن دوسیه به د وروستیو اجرااتو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.